بل روایت کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی چې نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوتن الرجل المكان في مسجد كما يوتن البعير. وی نبی علیہ السلام موږ منع فرمایلی یو په مانځه کې د مشوکې لګولو څخه، د کارګه غوندې د مشوکې لګولو څخه د الله رسول موږ منع کړي یو. وافتراش السبع او د الله رسول صلی الله علیه وسلم د هغه درندګانو د ناستې څخه موږ بنده کړي یو. یعنې څه مطلب؟ د نقرة الغراب څخه مطلب دا دی چې په لمانځه کې رکوع او سجده داسې تیزه کول لکه کارګه یا مرغه چې مشوکه باندې یو دانه پورته کوي، چابک چابک راز کول. د دې څه د الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ منع کړي. او افتراش صبح څه مطلب دا دی؟ په سجده کې دا رقم کښېنستل چې دا خپلې پښې بازوګان ټول سره مشلول، دغسې پرېوتل دا رقم، دا هم د الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ منع کړي. په سجده کې باید سړی دا د پښو ګوتې دا رقم ولګوي چې دا د پښو ګوتې دومره زور پر وسي چې دا د پښو د ګوتې سرونه قبلې ته برابر سي، په دومره قدر زور باید ورسره وسي. او دغه بازوګان به د خپل بغلو څخه داسې لرې کوي او د هغه سره سره سجده به داسې لوړه کوي. زموږ ستاسو په لمنځو دي الله ورحمیږي، زموږ لمنځونه ډېر سخت خراب دي. یو بل ځای کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي من قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اسوأ الناس سرقه، در ټولو غټ غل څوک دی؟ غټ غل اسوأ بد الناس په خلکو کې سرقتن د غلا په اعتبار باندې، چې موږ تاسو په پښتو کې ورته وایو چې د ټولو غټ غل څوک دی؟ د الله رسول صلی الله علیه وسلم الذي يسرق في صلاته، در ټولو غټ غل هغه دی چې په لمانځه کې غلا کوي. صحابه وویل یا رسول الله کیف یسرق من الصلاة، یو سړی به په لمانځه کې غلا بیا څنګه کوي؟ غلا څنګه کېږي؟ د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یتم رکوعها ولا سجودها، نه د خپل لمانځه رکوع سمه په خپل اطمینان باندې کوي، نه سجده سمه کوي، رکوع سره پورته سوی نه، په سجده کې مشرتي د سجدې سره پورته سوی دی، بیا بیا ولاړ سوی. دغه ته وایي غټ غل، دا ته وایي د لمانځه غل. او د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي دا د ټولو غټ بدترینه او خطرناکه غل دی. لا یقیم صلبة فی الرکوع، په رکوع کې د خپل ملا سجده کړې نه بیا ځغلي، ملا به سجده کوي. تعدیل د ارکان صلبت دې ته وایي کېږي، تعدیل د ارکانو کول، په اطمینان باندې رکوع ته کړل، د رکوع څخه په اطمینان باندې راپورته کېدل، بیا یې ګوړې درېدل، بیا د سجدې په مابینځ کې ښه په اطمینان باندې کښېنستل. خلک خو دا سجدې چې راپورته سي مې راپورته سوی دی، بېرته بیا په بل سجده کې پروت دي، دا لمونځ نه صحیح کېږي. حدیث کې راځي نبي علیه الصلوة والسلام ته یو کس راغلی دی بیعت ورسره کوي. بیعت د اسلام چې وکړي د الله رسول صلی الله علیه وسلم به خود هغه لمونځ و عباداتو طریقه ټوله ورښولې، خو نبي علیه الصلوة والسلام جماعت ودروي. دا امام چې کله مخ ته ودرېږي که لږ دا رقم وګوري دا خلک ټول ورمعلومېږي، دا سترګې که لږ دورې واړوي مخ نه یې اوښتي، دا سترګې داسې پر بغل واړوي، دا خلک ورمعلومېږي که هغه وایي دا. نبي علیه الصلوة والسلام چې د سترګې د بیخه هغه صحابې ته وکتل، رکوع سجده یې سمه نه کول. بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا معشر المسلمین، ای د مسلمانانو ټولنې، لا صلاة لمن لا یقیم صلبة فی الرکوع والسجود، د هغه چا لمونځ الله نه قبلوي که د چا په لمانځه کې رکوع او سجده په اطمینان او په تعدیل باندې نه وسو. یو بل روایت کې راځي نبي علیه الصلوة والسلام فرمایي یو کس به ان الرجل لیصلي 60 صلاة، سبحان الله، یو کس به یې شپېته کاله به یې لمونځ کړي او ډېر به په خپل منځو خوشحاله وي، د قیامت په ورځ به غټ امید ومي. شپېتو کاله عمر والا کسان په موږ کې ډېر کلان عمر والا یي، سپین ږیري، وایي شپېته کاله به عبادت کړي، په دا شپېته کاله عبادت په ډېر خوشحاله به وي چې اوس به الله زما مغفرت وکړي. نو الله ته د الله رسول ما تقبل له صلاة، یو لمونځ بیا په دا شپېته کاله لمونځو کې نه قبول سوی.
ولې لعله شاهد د الله رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل یتم الرکوع ولا یتم سجود ویتم سجود ولا یتم رکوع. کله رکوع سمه کړې سجده نه یې کړې، کله سجده سمه کړې رکوع یې سمه نه یې کړې. دا رکه لمونځ الله وایي که شپېته کاله کړی یم د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي الله تبارک وتعالی یې قبلوي. بل ځای کې خو دومره سخت وعید راغلی دی سړي په خدای زړه دربېږي. د الله رسول وایي فرمایي أنه أبصر رجلا لا يتم الركوع ولا السجود فقال لو مات هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. یو صحابي چابک لمونځ کوي، د الله رسول صلی الله علیه وسلم ولیدی، بیا یې ویل که چیرې یو کس پر دغه رقم لمانځه باندې مړ سي دا د نبي علیه صلات وسلام د ټولنې څخه علاوه پر بله ولاړې هر خوا چې ولاړې دا مړ سو پر بله خوا ولاړې، یعنې زما د امت څخه نه دی، زما د ملت څخه نه دی. ولې دا سړی د لمانځه د اسلام عظیم رکن توهین وکړي، د اسلام د عظیم رکن توهین چې اوس ګویا اسلام لاړې، چې اسلام لاړې زما د امتي څخه ووتې رایاذ بالله. ته زموږ موجودات دا ورته وګورئ، زموږ منځو ته وګورئ او حدیثو ته وګورئ، خپله سړي ته درک کېږي. په ټوله ورځ کې ګورئ موږ تاسو دومره بې انصاف یې د خپل خدای جل جلاله سره. الله جل جلاله موږ پیدا کړي د عبادت لپاره او دومره مهربانه ذات دی چې کله موږ ته دا نه دی ویلي چې سهار څه بدل مقصد عبادت هلته کوې، پاته نه لري. خپل کار دې کوه، ګټه 5 وخت لمونځ ماله راکوه. په 5 وخت لمونځ کې زما ورسره کوم حال دی د لمانځه سره؟ 40 ساعته ورځ ده، د 40 ساعته ورځې د 5 وخت لمونځونه ټول چې په ښه ارامه توګه ادا کړې 3 پاوه وخت نه راځي. زموږ د خپل خدای سره دومره جفا شروع ده، 23 ګانټې مې دنیا بچیانو نفس خواهشات ته ورکړي دي، 3 پاوه وخت هم الله تبارک وتعالی عبادت ته په خوند نسو ورکولی. نو به بیا موږ ته الله رزق د کومې خوا راکړي؟ نو به بیا زموږ طبیعتونه په چیش باندې سم شي؟ نو به بیا ولې زموږ په لمنځو کې ده حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي د انسان سره 2 فرشتې دي، کله چې دی لمونځ وکړي دا فرشتې د لمونځ راپورته کړي یوسي الله تبارک وتعالی ته پیش کړي، په یو ښایسته سپین ټوکر کې پورته کړي. او هغه کس چې رکوع او سجده یې نه یې کړې، هغه فرشتې د لمونځ راواخلي د پورته کېدو نه یې وایي دا خو خدای ته د پېښېدو نه درته څنګه پېښې راواخلي دا مخ باندې وولي، دی په تک تور ټوکر کې وپېڅي بیا یې د پر دا مخ ورلاکي چې دا لمونځ دی الله تبارک وتعالی تقبل منظور نه دی. موږ په خپل ګروان کې وتو آیا زما لمونځ د سپین ټوکر دی که د تور ټوکر دی؟ زما لمونځ به پورته سي که به زما پر مخ وویشتل سي؟ کوشش کوئ. دومره وخت مې لمانځه ته ورکړی دی، راځو جماعت اهتمام کوو، لیکن بیا هم د امام در مخې زموږ سر په سجده باندې پروت دی. حدیث کې راځي نبي علیه السلام وایي بیره ده پر دا سړي چې مخ پې د خرېږي. دومره معمولي عمل دی موږ ورسره نه دغه یو لمونځ کوشش کوئ په قراره باندې لمونځ کوئ، اطمینان باندې کم از کم په لمانځه باندې 20 منټه اخی، خاص ماپښین په لمانځه باندې 4 رکعاته لمونځ باندې کم از کم 10 منټه اخی، که 10 منټه نه سي اخدلی کم از کم 6-7 منټه خو ورباندې اخی، ښه په اطمینان. ته یو څو ورځې ځان عادت که په ښه قرار لمانځه باندې، بیا به ستا په لمانځه ستا د الله رسول قرة عیني فی الصلات، زما د سترګې یخوالی مونږ وایي اولاد دي، دا بچی مې ډېر د سترګو یخوالی دي چې نه وینم در د الله رسول وایي زما د سترګو یخوالی الله ما ته لمونځ ایښی دی، زما لمونځ زما د سترګو یخوالی دی. نو کوشش دا کوئ خپل په لمانځه کې اهتمام په ارام باندې باید سړی لمونځ وکړي، په قرار باندې لمونځ وکړي. راځو هغسې کوو دا 5 وخت لمونځ دی. خدای نخواسته داسې نه وي چې هغه حدیث کې چې نبي علیه السلام 80 کاله لمونځ کړي خو بیا به هم الله تبارک وتعالی د لمونځ نه قبلوي. الله دې د شور د مفتی رفیع الله وصال صاحب د نشراتو څخه منتخبي اصلاحي ویناوي